دوستم وایي حکمتیار د لستوڼي مار دی هوایي غږیږي نیسم یې او د قانون پنجو ته یې سپارم. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د ملي جنبش ګوند رهبر مارشال عبدالرشید دوستم په یوه تازه مرکه کې د افغانستان د روان وضعیت، سولې هڅو، حکومت سره د خپلو اړیکو او نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړي. افغان ټریبیون له ټولنیز سره د نوموړي د دغه مرکې مهم ټکي دلته خپل لوستونکو سره شریکوي. له ولسمشر سره اړیکې. مارشال دوستم په دې مرکه کې له ولسمشر غني څخه ګیله وکړه چې ورسره یې 2 په 2 لیدنه رد کړې او له دې کبله دا یې نه دی توانېدلی چې د خپلو وروستیو بهرنیو سفرونو محرم جزئیات په ځانګړي ډول له نوموړي سره شریک کړي. د دوستم په وینا ولسمشر غني د سره د نورو سیاسي رهبرانو په ډله کې لیدنه منلې چې د ده نه خوښه شوې او نه دی ورغلی. نوموړی ګیلهمن دی چې د مرشرۍ رتبې د ورکړې په فرمان کې ولسمشر غني د نوموړي کارنامې نه دي ستایلي. د رتبې ورکولو مراسمو ته یې نه ده ورغلی او نه یې خپل کوم مرستیال او خاص استازی ور استولی دی. دوستم په دې مرکه کې دا هم ویلي چې ولسمشر غني باید د خپل مخکیني لومړي مرستیال د امنیت شورا او مصالحې شورا غړي په توګه کابل کې دفتر او تشکیل ورکړی وای چې نه یې ته یې ورکړی. د حکمتیار په اړه مارشال دوستم په دې مرکه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده. نوموړي ویلي چې حکمتیار ته یې پخوا درناوی درلود، د سنګر ملګری یې و، خو د نظام خلاف وروستیو څرګندونو ته یې خفه دی. د دوستم په خبره د کابل خلک اورګ دی د حکمتیار خبرو ته نه اندېښمن کیږي ځکه هغه هوایي خبرې کوي، څه یې له لاسه نه پوره کیږي او هغه د هیڅ کوم مزاحمت زور نه لري. مارشال دوستم په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دا قانوني او اصولي سړی دی او که اړتیا شوه حکمتیار به نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. دوستم زیاتوي حکمتیار د کابل خلک زیات ځورولي. د هغه وروستۍ خبرې له طالبانو سره په همغږۍ ترسره شوې ښکاري. عبدالرشید دوستم حکمتیار د لستوڼي مار ګڼي او وایي تر هغه هم بدتر دی. پناه ورکوونکي ته هم نیش وهي. د ده په خبره د کورنیو جګړو له کبله چې د بخښنه غوښتې، حکمتیار خو یې باید 100 ځله وغواړي ځکه هغه د جګړو اصلي ملامت و او په راکټ ویشتو، چور چپاول او ویجاړیو کابلیان یتیمن کړي او ځورولي دي. د سولې روانې هڅې. دوستم د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې پر حل ټینګار لري خو په ورته وخت کې پوځي پیاوړتیا اړینه ګڼي. د په باور دولت باید ټولو دغو حالتونو ته تیاری ونیسي. له دې سره دوستم د جمهوري نظام او ارزښتونو په دفاع له ټینګار سره ویلي، سره له دې چې حکومت سره په سیاسي ستونزې لرم خو په جدیت سره یې دفاع کوم او نه پرېږدم چې طالبان جمهوریت وننګوي. دوستم د سولې په پلمه سیمه ییزو هیوادونو ته د یو شمېر سیاسي مشرانو پر سفرونو نیوکه کړې او ویلي چې دی هم پاکستان ته څو ځله بلل شوی خو له دغه سفر نه یې ډډه کړې او غاړه نه ورته ږدي. مارشال دوستم په دې مرکه کې د ډاکټر نجیب الله په شهادت پښیماني ښوولې او ویلي چې ورته د پېښ شوي برخلیک په اړه پښیمانه دی. نوموړي دغه راز ویلي ولسمشر غني مې لور ته وزارت ورکوه خو دی سناتوري غوره وبلله. تر بلې ویډیو مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا